السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. په دې ویډیو کې موږ څو ذهني سوالونه کوو، نو هیله مو ده چې ویډیو تر اخره را سره وګورئ. کوم دوستان چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي، چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان هم ووهئ. یو جهان مننه. سوال نمبر 1: هغه کمی درې ګناوې دي چې د هغه سزا په دنیا کې ملاویږي و هر انسان ته. وګورئ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو تر اخره وګورئ. ځواب: اول د مور پلار نافرمانی کول، دوم ظلم کول، دریم د بل انسان د نیکی قدر نه کول. سوال نمبر 2: زموږ د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قرآن څه شی دی؟ جواب: ابو القاسم محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب بن هاشم. سوال نمبر 3: هغه کوم فرض لمونځ دی چې قضایي یې نسته؟ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ. ځواب: د جنازې لمونځ فرض کفایه دی، د هغه قضایي نسته. سوال نمبر 4: څه وخت بسم الله ویل حرام دي؟ جواب: د حرام کار کولو په وخت، مثال شراب خوړل، غلا کول او داسې نور خراب کارونه کول. سوال نمبر 5: هغه کوم قسم دی چې د هغه ماتول ضروری دي؟ ملګرو ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. جواب: د ګناه کولو لپاره قسم اخیستل دي، یا له فرایض سره قسم اخیستل، مثال لمونځ نه کوم یا روژه نه نیسم، په داسې وخت کې قسم ماتول ضروری دي. سوال نمبر 6: هغه کوم لمونځ دی چې نه په ځمکه ادا سوی دی او نه په اسمان کې؟ جواب: د سلیمان علیه السلام لمونځ دی چې په هوا کې خپل په مسله ادا کړی و. سوال نمبر 1: هغه کوم نبی دی چې کفن یې له اسمانه ورته راوړی؟ جواب: حضرت آدم علیه السلام ته له اسمانه کفن راوړی. سوال نمبر 8: په دنیا کې هغه کومه ډبره ده چې اوس کوچنۍ ده، خو د قیامت په ورځ به د غره مقدار کیږي؟ جواب: حجر اسود. سوال نمبر 9: هغه کوم وخت دی چې توبه نه قبلیږي؟ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ. جواب: د مرګ په وخت کې توبه نه قبلیږي. اوس دا باید موږ ټوله توبه وکړو الله ته. سوال نمبر 10 اخیری سوال دی.
د سورۃ توبه په شروع کې بسم الله ولې نسته؟ جواب: نه جبرائیل علیه السلام راوړی ده او نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ویلو امر کړی دی. مننه ملګرو، ویډیو در سره شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او جان مننه.